چې کم عالم د بادشاهي تلبار لراغې نو ابتوتې نه دا فتنه کې واقع شي. هغه مچ چې په ګندګۍ ناست دي خیر من قارئ علی باب هؤلاء، د هغې عالم نه الله ته غوره دی چې هغه دلباري مولا یې په دلبارونو پسې ګرځي. یا مولوي صاحب، یا د رسول الله وارثه، ای د محمد رسول الله د مصلا ذموار او ټیکداره، تا بخاري نه ده ویلې؟ تا ترمیزی ابو داود نسائی نه دی ویلی چې کم عالم د بادشاهي تلبار لراغې نو ابتوتې نه دا فتنه کې واقع شي. تا ته د عمر خبره نه ده رسېدلې چې الذباب علی العذراء، هغه مچ په ګندګۍ ناست دي خیر من قارئ علی باب هؤلاء، د هغې عالم نه الله ته غوره دی چې هغه دلباري مولا یې په دلبارونو پسې ګرځي. او کله دا علما موږ عالمان یو او موږ چې دې وټونو ته ولاړ یو، دا به تاسې اورېدلي، دا داسې دی لکه موږ چې جنګ بدر کې ولاړ یو او بیعة الرضوان کې یو. دا د بخاري شیخ الحدیثان وایي. ما ته یو چا ویلې دا د غیرته واور، وایي پلاني شیخ الحدیث ویلې. ما ویل الحمدلله. وایي څنګه الحمدلله دې ویلې؟ ما دې کې موږ هم ګټه وکړه. وایي څنګه ګټه دې وکړه؟ ما ګوره بدر کې صحابه و که نه، نو دی بدر کې ولاړ دي، دا صحابه دي او موږ ویل د موږ تابعین شو. ای زما وروره، ته دې د پیغمبر حدیث وګوره چې دې طریقه باندې چې دا ته دې بدر کې ولاړې بدري به شي او که نه بل طرف ته لاړ شي. ستا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د هغه جنازه د جیل نه په څه وتلې ده؟ د احمد ابن نصر خزاعي قتل په څه شوی دی؟ د شیخ الاسلام ابن تیمیه قتل په څه شوی دی؟ امام ابو حنیفه په دې مړ دی. بادشاه ورته وایي ما څه قضا وکړه؟ هغه وایي زه دلبارونو ته نه ځم. وایي مذهب نه مني، مذهب خو دې سوړي که مذهب کې دې نور څه پرېښودل؟ ته مذهب مانی؟ امام دې په څه مړ شو؟ وایي نه ځم. او ته پسې منډه وې. انا لله و انا الیه راجعون.